بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو نیوز مینوالو، قدرمنو کتونکو اوریدونکو، یو وار بیا کله مخلص تاسې په درانه خدمت کې حاضر یم او یو ډېر خواږه ملګري راسره دي لکه سلام محمد ګریاني صاحب او شریف الله همنوا صاحب او مولوي موسی کلیم نوراني صاحب په دا ښایسته فضا کې. نو له سلام محمد ګریاني صاحب سره به مرکه کږو، له هغه څخه به ډېرې خوږې غزلې اورو، هغه سره به ګپې هم کوو. ګریاني صاحب ډېر خوشحاله سو چې بیا یو وار ستا په څنګ کې حاضر سولو د دا مینوالو په مخ کې. مننه ستاسې یو جهان مننه چې موږ ته هم دغه وخت راکړئ. نو نن به څه راسره شریکوې چې موږ هم خوند واخلو او دا اوریدونکي هم خوند واخلي؟ انشاءالله حسب توفیق چې څه ولغه درسره شریک ارشاد یو دوه بیته دي غزل به په راتلونکي کې انشاءالله پیش خدمت وي. دا دوه بیته دا لوی سوم په کوڅه کې د مغرور اشنا، لوی سوم په کوڅه کې، لوی سوم په کوڅه کې د مغرور اشنا، اوس یې راته پام سو چې سپین ږیری سوم. یو وار بیا لوی سوم په کوڅه کې د مغرور اشنا، اوس یې راته پام سو چې سپین ږیری سوم. وایي ماشومان راته اکا اکا، بس دغه مې انعام سو چې سپین ږیری سوم. یو وار بیا له سره به دا بیت وایي ماشومان راته اکا اکا، دغه مې انعام سو چې سپین ږیری سوم. ډېر خوندور، ډېر په زړه. اوس هم لا غور نه کوو پر حال د زندګۍ، اوس هم لا غور نه کوو پر حال د زندګۍ، په سترګو هر سړی ویني زوال د زندګۍ. د کبر په اوبه لوی سو د خوب په حویلي کې، د کبر په اوبه لوی سو د خوب په حویلي کې، ناڅاپه مې زوړ سوی دی د حال د زندګۍ. د ژوند په خوږو پوه نه سو د تریخ په کوڅه ګټ، د ژوند په خوږو پوه نه سو د تریخ په کوڅه ګټ سو، په خوند یې ناخبر دی کلیوال د زندګۍ. یو وار بیا ارشاد. د ژوند په خوږو پوه نه سو د تریخ په کوڅه ګټ سو، په خوند یې ناخبر دی کلیوال د زندګۍ. ما څه ښېګړه وکړه زه و چاته ګټور سوم، کوم څوک به مې څرګنده کړي کمال د زندګۍ. بس تېره سو پر ما او تا دغه رنګه تېرېږي، په کین او په حسد تېر سي هر کال د زندګۍ. یو وار بیا ارشاد. مننه. بس تېره سو پر ما او تا دغه رنګه تېرېږي، په کین او په حسد تېر سي هر کال د زندګۍ. غرور به د له خاورو سره خاورې سي ناواکه، غرور به د له خاورو سره خاورې سي ناواکه، یو ورځ به پرې وتلی وي دیوال د زندګۍ. یو وار بیا. مننه. غرور به د له خاورو سره خاورې سي ناواکه، یو ورځ به پرې وتلی وي دیوال د زندګۍ. خجل چې ګریاني نسي د لوی څښتن و مخ ته، خجل چې ګریاني نسي د لوی څښتن و مخ ته، حساب غواړي سلامه په مسکال د زندګۍ. خجل چې ګریاني نسي د لوی څښتن و مخ ته، خجل چې ګریاني نسي د لوی څښتن و مخ ته، حساب غواړي سلامه په مسکال د زندګۍ. په سترګو هر سړی ویني زوال د زندګۍ، اوس هم لا غور نه کوو حال د زندګۍ. ستاسې یو جهان مننه موږ ته د وخت راکړه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
دردونو او کتابو شاگردو وهنستر سوي سوي ارمانونا اور زما پشول کتسادي د زړو ورځو یاد